بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په مایکروسافټ پاور پوینټ کې چې نن کوم ټپ شروع کوو ریویو ټپ دی. ریویو ټپ د ورډ غوندې هماغه تکرار دی، څه پکې نشته دی. اول دی سپیلنګ اینډ ګرامر، دا موږ ته سپیلنګ مسټیک چک کوي. مثال کولی کمپیوټر ګوره دا د ګرامر د لحاظه غلط دی، د انګلیش سپیل د لحاظه دا ریډ لاین چې راشي دا څه مسټیک دی. صحیح شو. دلته راشه سپیلنګ اینډ ګرامر باندې کلیک کوه، هماغسې څه کولی شو چینج کولی شو. تیزاروس څه شی دی؟ ډکشنري ده چې دا موږ ته د یو لغت مینینګ ښیي. مثال ته زه ورته لیکم چې فادر، ګوره مینینګ راته وښوده او که نه. سمارټ لوک اپ چې دا څه سره کار کوي، دا هم یو ډکشنري ده خو دا نیټ سره کار کوي. ټرانسلیټ هم هماغسې کار دی. لنګویج هم هماغه نیو کمنټس شو کمنټس، په دې کې څه کوم مشکل شته دی. یو شو مارک اپ دی. مارک اپ څه معنا؟ نښه کوله. لکه مثال په توره دلته راځو موږ او تاسو همدې صحیح ده که سرسري پې لاړ شم کس دا خو تکرار دی، څه وی نه ویم. کمنټس ته راځو. مثال په توګه ته موږ او تاسو لیکلی دي شو مارک اپ، مثال کمنټس ورکو. مثال ته مو لیک کمپیوټر چې اټ از ا ماشین. صحیح شو. اوس دلته راځو ګوره کمنټ سره شه دا مارک اپ علامه دې وښیي که ونه ښیي. دا اړخ کې چې کوم مارک اپ دي دا دې شو شي که شو دې نه شي، دا مارک اپ دغه. صحیح شو. نو دا مارک اپ شو کول غواړي که نه شو کول غواړي. همداسې پینل دی، دا کمنټ سپین درته وښیي که ونه ښیي. کمپیر څه معنا؟ دوه فایله مقایسه کول چې باید دواړو کې څه فرق وي، رجیکټ کوئ اکسپټ کوئ، دا خو به ټولو باندې پوهېږئ. کوي کم ګوره مثال په توره دلته مې ولیکو ویلکم، لاندې مې څه ټکس ولیکه. صحیح شو. لاندې مې څه ټکس ولیکه. دا مې کنټرول اس سیف کو، راځم سیف براوز ته راځم. مثال دا مې د 1 په نوم سیف کو. بیا دلته راځم مثال یو بل پریزنټیشنل هم دلته لیکم ویلکم ټو الحرمین، او دلته لاندې څه ټکس ورته لیکم او دا هم څه کوم کنټرول اس سیف کوم، براوز ته راځم په صحیح سیف کوم په ډیسکټاپ د څه په نوم 2 په نوم. استاد دې سره دا 1 هغه پریزنټیشن د سره کمپیر کول غواړم. نو کمپیر ترې شه کم یو 1 اوکې که ګوره دلته ورته فرق ښیي. ګوره ویلکم ټو دا د دواړو منځ کې څه دی؟ فرق دی. دلته ورته ښیي ګوره ویلکم دا لغتونه سره څه فرق لري؟ ډیلیټ ویلکم ټو افغانستان حرمین دا په دې کې نشته دی. یعنی دا غواړي چې ته ډیلیټ کړي دا کم چې دې سره کمپیر کړي. لکه دې سره موږ بل کمپیر کوو که نه ویلکم، نو ورته وایي چې هغه کې دا نشته دی، دا دې ډیلیټ کړي او که نه. که چېرته ډیلیټ کړي دلته په څه کلیک کړه ډیلیټ کړي، او که نه کمپیر کړي دلته کلیک کړه، دواړه به کمپیر شو کېږي. دلته ګوره ورته فرق کوي چې دغه فرق دی. ګوره دا شی فرق دی. اوس دا تغیرات را چې اکسپټ کړي یا نه اکسپټ کړي. اکسپټ چینجز باندې کلیک کړه. ګوره دلته راشه کلیک فرام سلایډ باندې کلیک کړه. ګوره دلته وګوره دواړه چینجز دلته څه شو؟ اکسپټ نه ډیلیټ. وګوره ا چینجز دلته څه کړه؟ اکسپټ شو که نه؟ یعنی یو پاتې شو، یو عنوان پاتې شو. لکه ویلکم ټو الحرمین دا دویم پریزنټیشن کې و که نه؟ هغه نه م راوسته دلته م اکسپټ کړه که نه؟ هغه ختم شو. دا ویلکم موږ څه کو؟ اکسپټ کو. دلته انډو کومه واپس انډو. بلې ګوره څه لیکلي دي؟ اکسپټ آل چینجز ټو دس سلایډ، چې دې سلایډ مطابق څه چینجز وي. لکه ډېر سلایډونه تا سره وي، د دې سلایډ مطابق چې لکه هغلته مه وسلې هلته د دې دواړو د دې سلایډ مطابق چې کوم چینجز وي هغه یې اکسپټ کړي او که نه. او که ټول پریزنټیشن کې وي یعنې هغې پریزنټیشن هم تا ځینې سلایډونه راوړه ځینې دې کې و، د دې ټولو چینجز اکسپټ کړي نو په څه به کلیک کړي؟ اکسپټ آل چینجز ټو پریزنټیشن. نیکسټ او پریویس خو پوهېږئ. اینډ ویو بس ختم کار څه وکړي که دا والا اینډ ویو هېڅ هم اکسپټ نه شو. سټارټ انک دی. مثال دا انکونه دي موږ او تاسو دغسې استعمالولی شو. ګوره څه په نښه کول دا د هایلایټ هماغه چې هایلایټ کې ځینې ټکس اریز پاکولی شي. دلته اریز باندې کلیک کړه. ګوره ګوره دلته پاکول دی. اریز څه کار کوي؟ پاک کوي. مثال یو څه پاکوله چې شی دې راوړو تا سره خو مونږ ګپ لګاو تم فعال نه یې. چې شی دی چرګ دی که نه؟
نه دا فیس نه دا فیس لا ډبل شو فیس سر باندې لا ډبل شو ځان لوزر ټو سلیکټ دی مثال څه سلیکټ کول غواړي دغسې سلیکټ کوئ یا د انتخاب کا ګوره دغسې انتخابیږي او زه انتخابولی شئ په دې ډول سلیکشن دپاره سلیکټ آبجیکټ ګوره دلته چې کوم آبجیکټ چې راته انتخاب کا لکه انزرټ ته رایشه دلته رایشه د آبجیکټ رسم کا ورته چې د آبجیکټ راته څه کا انتخاب کا نو اریزرینګ ته رایشه ګوره سلیکټ آبجیکټ به څه کېږي انتخابیږي دا پن دی د پن څوکه د کوم رقم وي دا د څه رقم وي داسې مثال لیکل کولی شئ الحرمین ګوره دغسې لیکل پې کولی شو او نور د دې کلرونه د کوم کلر کې غواړي ګوره الحرمین په شین کلر کې غواړي دا واله شینه همداسې د دې ټیک اندازه یې څومره غواړي ولیکه مثال کابل د دې اندازه به دومره وي کنورټ ټو شیپ مثال دا لیکل ته وکړه لکه دلته راځم دا انتخابومه دا شیپ ته کنورټ کړه کنورټ ټو شیپ ګوره دا ځان ته څه شو یو شیپ شو انتخاب یې کړه ګوره ځان ته یو شیپ شو همداسې دا مینو نه وځي مثال انک ختمې دا سټاپ کې سټاپ انکینګ باندې کلیک کړه لکه دلته اوس ګوره موږ او تاسو پن کار کوي که نه سټاپ یې کړه ګوره اوس به کار نه کوي دا سمپل خبره وایي دې باره کې دا لکه پریزنټیشن چاته ورکړې یو څه په نښه کول غواړي دغه اپشنونه دې دپاره راځي څه مشکل خو دې کې نشته